حالانکه د دیزی ریټ او د کلي علاقو ریټونو کې چې ډېر غټ فرق وي. کلي علاقو والا خلک دلته کې راځي، دلته هولسیل باندې فروټ خرڅېږي، بیا کلي علاقو ته وړي او بیا یې په ارچون باندې خرڅوي په لږه لږه باندې که نه. دلته کې دا بټ کې پخوي، وګورئ دغه بټ دی د پلوخه، دلته کې ورپسې اور بلوي، دا دړې پرتې دي، دا بټ دی. او دا بالکل د ګوړې منډۍ دا ډېره لوی ایریا کې چې دی دا منډۍ پرته ده، ډېر زبردست ځای دی، ډېره سپیشل ګوړه پکې میلاویږي، تاسو هم کتلی شئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم، موجود یم په پېښور کې. او دا وخت چې دی د پلو بټ ته راغلی یم، دلته ډېر سپیشل پلي میلاویږي، ګرم پلي بټونه دي که نه. نو ما چې ویډیو هم جوړه کړم او تاسو په خدمت کې هم شیر کړم. کوشش به کوم چې فروټ منډۍ ته هم ورشم، ګوړې منډۍ ته م او دا د پلو بټونه هم زه تاسو ته وښیم. نو زه خو راغلی وم د پلو دپاره، دلته ډېر ګرم او سپیشل پلي میلاویږي، موسم هم یخنۍ ته ورقریب شوی دی، نو مزه ډېره زیاته کوي. او زه چې کله هم پېښور ته راشم او د پلو موسم یي که نه، نو زه خامخا دلته کې ویزټ کوم، دلته نه زه پلي علم. نو اوس ورنږدې یم له خیره سرې او وروبره سم لږ ټایم کې تاسو ته بیا هم ښیم. که دا ورسره تاسو وګورئ، دا د کجورو یو غټ سټور دی او مختلف قسم هر قسم کجوره چې دی په دې سټور کې میلاویږي. وګورئ دې خوا چې دی دا د ډرای فروټو دوکانونه هم شوله. دا وګورئ دا کجوره چې دی راوړله چې دا کم ملک نه راله، دا خو راته پته نشته. دا وګورئ په دې لاس بوجو کې کجورې، پلي، بادام، هر څه چې دی دلته کې پراته. مخامخ د فروټ منډۍ نیغ چې تاسو لاړ شئ، خو دا وخت مازدیګر ناوخته دی، نو بولیانې خو دا وخت نه کېږي، نو تاسو به ما وروستې وئ دلته د کیلو بولیانې کېږي. دا د پلو بټ ته له خیره سره زه راورسېدم، په ویډیو کې هم ما تاسو ته ویلي وو. دلته کې دا رور به اوس پلي صفا کوي، خو په کومه اندازه صفا کوي هغه هم تاسو وګورئ. دلته نه به موږ پلي الو، دغه مخامخ لاره که تاسو وګورئ، دغه کې ټول د پلو او د ډرای فروټو دوکانونه دي، هر قسم ډرای فروټ چې دلته کې میلاویږي په ښه او په اسان ریټونو باندې. په دې لاس باندې چې دی سبزي منډۍ او فروټ منډۍ هم ده. کوشش به کوم چې یو شارټ ویزټ هغې ته هم وکړم او ستاسو سره په دې ویډیو کې شیر کړم. دا پلي اوس صفا کوي، دا وګورئ کم تش پلي چې وي، کم چاڼ وي که نه، نو هغه د سر ته راشي، هغه بیا د کټاټکي کې لړه کوي او د هغې بیل ریټ وي، او سم پلي چې وي د هغې بیل ریټ وي. د دې بیا ریټونو کې چې دی فرق راشي. کم صحیح پلي چې پاتې شي نو هغه یو خوا واچوي، دا چاڼ بیا بل خوا اچوي که نه. دا پلي چې دی اوس صفا شو، داسې ورځو. دا وګورئ دلته کې بیا نمایش دپاره ولګئ. او د دې کوڅې دا صورتحال هم زه تاسو ته ښیم. دا ویو وګورئ، دې کې د پلو بټونه دي او دا ډېره لوی کوڅه ده که نه. نو زمونږ خو ډېره تادي ده، خو دا ویډیو کې مې سره دا شیر کړله او دې نه مخکې ما په خپل پیج باندې یو ویډیو اپلوډ کړی دی چې په هغې کې پلي پخوي، دلته کې مشینونه یې راوړي دي. مخکې به چې دی بټونه وو، اوس یې مشینان راوړي دي، په هغې باندې دا پلي صفا کوي. او دلته کې مختلف خلک راځي، دوکانداران، غټ غټ سټورونو والا دلته نه پلي وړي، مختلف ډرای فروټ وړي دوکاندارۍ دپاره، او بیا کلي علاقو کې چې دی هغه خرڅوي. په دې لاس باندې اوس هم ورځم. دلته کې د ګوړې منډۍ هم شته دی، د ګوړې منډۍ ته به ورځو او فروټ منډۍ درته هم ښیم. دا وګورئ دغه مخامخ چې دا د ګوړې منډۍ ده، دا نږدې ورځم چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاره شي. ګوړه دې ځینه شروع شوله خیره سره، دا مختلف قسم ګوړې دلته کې پرتې وي. وګورئ جي سهار کې دلته بولی کېږي، په بوجو بوجو ګوړه وي، د ګاډو کې راځي، دلته کې بولیانې کېږي. مختلف ډیلران وي دلته کې، هغه بیا ګوړې الي، دلته دوکانداران. وګورئ دا ګوړې چې دی سنګار کړي دي، نمایش دپاره ایښي دي، او په دې لاره باندې د خلکو ګزران ډېر زیات وي. نو چې کم خلک تیریږي نو بالکل ګوړه ورته مخامخ کاري، چې کمې ته یې زړه وشي، کمې یې خوښه شي، هغه بیا الي. دا وګورئ جي دا بالکل د دې لارې سایډونو ته چې دی ډېر زیات داسې دالانګي جوړ کړي دي، سپر یې جوړ کړي دي، او په هغې کې چې دی دا ګوړه لګولې نمایش دپاره. دې خوا یو غټه میدانۍ ده په بیک سایډ ورسرې. دا وګورئ جي دې کې سهار ټایم کې چې دی بولي کېږي، او د کالج لایف کې چې دی دلته کې زه ډېر زیات رالیم. دلته کې یو بولیانې کې دی اکثر له به چې چوټي وه، لا به داسې مونږ راغلو که نه، نو بس بالکل مونږ به هم دلته راتلو، او د نه پیسې به وي، نو دلته به هم فروټ موټو پیسې به م واچولې، مرګرو کنه فروټ به مو خوړه، او دلته بیا بولو ته ولاړو، کیلې به خرڅېدې. نو دا د ګوړې منډۍ ده، مخامخ تاسو وګورئ. دغه ګاډۍ ورسره لګېدلې دي، دې ځینه چې دی د فروټ دا یو بل سره ټچ دي. دا پېښور ښار فروټ منډۍ، ګوړه منډۍ او ډرای فروټ دوکانونه ټول مې تاسو ته وښوله. دلته کې دا مختلف قسمه فروټ هم خرڅېږي.
بالکل ګوړې منډۍ سره ټچ چې دی دا فروټ منډۍ هم ده که دې نه مونږ اخوا لاړ شو نو بالکل هلته چې دی بیا سبزي منډۍ هم ده دا مازدیګر ټایم دی ډیپټو نه خلک راځي دلته په فروټو منډۍ باندې راځي حالانکې د دیزي ریټ او د کلي علاقو ریټونو کې چې دی ډېر غټ فرق وي کلي علاقو والا خلک دلته کې راځي دلته هولسیل باندې فروټ خرڅېږي بیا کلي علاقو ته وړي او بیا یې پارچون باندې خرڅوي په لږه لږه باندې که نه نو دا تاسو کتی شئ ډېرې زیاتې ګاډۍ چې دی ولاړې دي او مازدیګر ټایم دی خو ورځ د دغې وجې چې دی لیټونه هم خلکو لګولي دي هر قسمه فروټ دلته موجود دی انار کیله کینو خربوزه بې موسمه فروټ هم موجود وي یا سټور شوي وي دا وګورئ دغه تنګۍ ته هم ورځم چې تاسو ته د منډۍ دا ویو وښیم که نه مکمله نو تاسو ته به هم ډېره زیاته مزه درکړي دا وګورئ دا مین تنګۍ ته زه راغلم وګورئ چې دې نه په دې سایډ باندې بیا هلته کې بولي کېږي د کیلو او مختلف فروټ وي که نه نو دا ګاډو والا هغه والي دلته کې بیا خرڅوي داسې کوشش کومه چې هلته هم ورشم چې تاسو ته یې وښیم دا ور روان شوم له خیره سرې دا وګورئ دا ګاډی چې دی مزدورکاره خلک دلته د کلي علاقو نه راځي نو دلته کې هم فروټ خرڅوي دا وګورئ دا وګورئ دلته کې بولیانې کېږي سار ټایم کې انشاءالله کوشش به کوم چې کله راغلم که نه سار ټایم نو هغه به هم زه تاسو سره په ویډیو کې وړاندې کوم ستاسو په خدمت کې به پیش کوم دا اوس مازدیګر ټایم دی بولیانې بندې شوي دي دې نه په شا سایډ باندې چې دی سبزي منډي هم ده هلته کې د سبزي یو غټه منډۍ ده نو اوس خو چونکې ناوخته دی هلته نشم ورتلی خو ګوړې منډۍ فروټ منډۍ او د پلو بټونه او ډرای فروټو دوکانونه چې دی ما تاسو ته وښودل په دې ویډیو کې امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي وي دا زه اوس واپس ځمه پلو بټونو سایډ ته 150 روغي په شپېته راځه شپېته روپۍ درجن شپېته ولته یو کیلو په شپېته ها وګورئ دا د ګوړې منډۍ ده ښه سپیشل ګوړه پکې میلاویږي او دلته هم چې دی کلي علاقو نه خلک راځي اخوا که ورسره وګورئ نو بیا دا مختلف دوایانې دي دا زراعتو والا سبزو او زمیندارۍ سره تړلي او دا بالکل د ګوړې منډۍ دا ډېره لوی ایریا کې چې دی دا منډۍ پرته ده ډېر زبردست ځای دی ډېره سپیشل ګوړه پکې میلاویږي تاسو هم کتلی شئ مختلف کوالټۍ والا په بیل بیل ځای کې پرته ده او د هغې بیل بیل ریټونه دي او دا پېښور ښار کې موجود ده دې بټ ته به زه اوس ورځم دلته نه به پلیالم اکثر د دیزي ویډیو چې دی ما تاسو سره ټوله شیر کړله دلته کې دا بټ کې پخوي وګورئ دغه بټ دی د پلوخه دلته کې ورپسې اور بلئ دا دړې پرتې دي دا بټ دی او دلته مختلف قسم ډرای فروټ نور هم پراته دي د ضرورت مطابق خلک راځي او هغه علي او اکثر لا ما تاسو ته وي په کلي علاقو کې چې دی واړه واړه دوکانونه دي دلته هولسیل دوکانونه دي هغې نه چې دی غټې غټې سوداګانې خلک وړي هلته بیا پارچون باندې خرڅوي په لږه لږه باندې نو هر یو شیز چې دی دلته په پېښور ښار کې میلاویږي او بالکل تاسو به اورېدلي مي وایي څه وایي وایي منم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی خو دی په ټولو باندې بر دی که نه د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی که نه او دوستانو اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په نوي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان